امام ابو حنیفه وخپل زوی ته حماد فرمایي چې زما پلار و ما ته نصیحت وکړي چې ما په 15 لکه حدیثو کې ستا دپاره 15 حدیث خوښ کړي که چیرې تا پر دا 15 حدیثو باندې عمل وکړي ګواکې تا پر ګر دین باندې عمل وکړي 15 لکه حدیثو کې امام ابو حنیفه زوی حماد وایي زما پلار امام ابو حنیفه و ما ته وویل چې په 15 لکه حدیثو کې ما ستا دپاره 15 حدیث خوښ کړي دي چیرې تا پر دې باندې عمل وکړي ګواکې تا پر پوره دین باندې عمل وکړي هغه 15 حدیثو کې اول حدیث دا انما الاعمال بنیات د اعمالو دارومدار دا په نیت پورې اړه لري ته هر عمل کوې کار دی په دې عمل کې ستا د خدای رضا مطلوبي ستا مقصد دی چې زما رب له ما راضي سي دویم حدیث نبی علیہ السلام فرمائے من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی یو مسلمان د اسلام حسن دا دی دی هغه کار پرېږدي چې په هغه کار کې فایده نه د دنیا فایده پکښې کی نه د آخرت فایده پکښې دا وخت ډېر قیمتي دی دا زندگی ډېر لوی نعمت دی او دا زندگی پر مال ډېر اهمیت لري د مال او دولت سره ته یو سکند نشي اخیستلی د ګرد پاکستان خزانې ستاسي ګرد دنیا د مال او د دولت ته مالک سي چې دا کم تیر سوی یو منټ دی دا منټ نشي په رانیولی لیکن په وخت سره مال پیدا کولی سي ته وخت زراعت ته ورکې تجارت ته ورکې صنعت باندې دا وخت ولګې نو ته مال په حاصلولی سي لیکن په مال سره وخت نشي حاصلولی نو دا وخت ډېر قیمتي دی دا زندګي ډېر لوی نعمت دی سړی 1 کروڑ کاله په قبر کې پروت وي یوې سبحان الله ویلو بس او طاقت نه لري لیکن دلته موږ په یوه منټ کې څو واره سبحان الله ویلی نو امام ابو حنیفه خپل زوی ته نصیحت کوي ته وخت قدر وکړه خپله زندگی دا قیمتي کړه او د زندگی او وخت چې قیمتي ګرځي په مقصد سره قیمتي ګرځي چیرې موږ د خپلې زندگی مقصد یو قیمتي شی وګرځوو زموږ وخت هم قیمتي ګرځي او که چیرې موږ د خپل وخت مقصد قیمته شی وګرځوو زموږ د وخت هم بیا بې قیمته سو چیرې موږ د ژوند مقصد لا یعنی شی وګرځو او وخت په یا لا یعنی کې تېروو زموږ دغه وخت هم لا یعنی سو داسې مثال دی سړی راولاړ شي د خپل وخت مقصد کیل ماشه ازي دا وګرځي د کیل او د تماشې څو قیمت یې ده زموږ د ژوند هم هغه قیمت که چیرې موږ راولاړ سو دغه خپلې زندګۍ او د دې خپل وخت مقصد دنیا وګرځو د دنیا څو قیمت دی زموږ د وخت هم هغه قیمت بیا علیه السلام ورځ صحابه کرامو سره روانو د انبار باندې مردار سوی سیرلی پروت یې هم کړی رسېدلی هم و بیا علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ول دا سیرلی په 2 درهمه څوک له ما څخه رانیسي 2 درهم په 2 درهمه په څو باندې رانیسي صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله دا سیرلی څوک رانیسي دا مردار سوی دی پړسېدلی دی بدبویي یې کړې ده دا هېڅ قیمت نه لري 1 درهم هم دا قیمت نه لري بیا علیه السلام وفرمایل د دنیا د الله پاک په نیز باندې دغه رقم بې قیمته لکه دا سیرلی مردار سوی چې ستاسې په نیز باندې بې قیمته دی دا ګرد